په دې پور غر کې هغه کور د چا دی په دې پور غر کې هغه کور د چا دی خلک وایي خاطر پکې اوسېږي او نصر الله زیب صاحب دا بل شعر دی چې د علم د بڼ مختر ریز مریض کړو د علم د بڼ مختر ریز مریض کړو څه کمقل د نوري پکې اوسېږي او غزل چې په کوم ګودر په کوم سنگر باندې بیا ودرېدمه په کوم ګودر په کوم سنگر باندې بیا ودرېدمه د چا د یاد سلې ته لاس په دعا ودرېدمه داسې غمونه مې پټ خوري چې د ویلو نه دي داسې غمونه مې پټ خوري چې د ویلو نه دي په داسې حال شوم چې بیخي وارخطا ودرېدمه نو هلته به څوک کوي همزولو ته زما خبرې هلته به څوک کوي همزولو ته زما خبرې ستا د وطن په طرف ګورم اشنا ودرېدمه تاسې یو شعر دی زه خپل ورونو د ثواب په نیت وجلی یم زه خپل ورونو د ثواب په نیت وجلی یم ما هم شهید کو ځان او خدای په رضا ودرېدمه ستا د وجود خوشبو د کوم ښکلي نه وغواړمه ستا د وجود خوشبو د کوم ښکلي نه وغواړمه په ډک بازار کې فکر یوړم تنها ودرېدمه چې په یارانو جمود خور شو په تیارو کې ورک شو چې په یارانو جمود خور شو په تیارو کې ورک شو زه د رڼا په لټون لاړم زه د رڼا په لټون لاړم تنها زه د رڼا په لټون لاړم جدا ودرېدمه طاهر داسې دي چې چلی یم یادونه بېګا طاهر داسې دي چې چلی یم یادونه بېګا کله به ناسته وم او کله به بیا ودرېدمه په معذرت سره